लेकिन 2 सेकंड, ये साले कर क्या रहे हैं यहाँ पर? लाला قوي کار وکړه ها منیر ګولې داسې مې رانیولې که نه چې سوتر به م رانه پکې سپین نه پاتې کېږي. ټیک ده دغه ملېږي. داسې کار وشه سیز بالکل تولی شو مکمل تک تور یو تور سیاه پړق وخي. دقه بس زه چې اوس میلې ته بوځو خو ګورې لنډې میله کې به یې نه خرڅو ښه. نه داسې میلې ته بوځو چې هلته روپۍ هم ډېره وکړي. او چې روپۍ هم ډېره پنجاب ته ځم چې بوځو څه نه پنجاب دومره لرې به څنګه شوی شېرګل دا میله ټیک ده. زه راځه را روانې کړه. اچھا لالا ها د شانډا ګورې و چې مزې وکړې. څنګه مسلمانه وختونه چنګم په خوله کې نیولې د خوله ستړی کېږي نه. خدای دې بیخو نه بسای د لوښو شوړه اچولې خوله کې وارې پې نه راځي. اړه ډاچا اړه وړه لکه ورېږې خبره واوره ورېږه ملګري نه خرڅو ښه ای وروره پیره ده راسره ښه ته لږ صبر وکړه تا سره مې لږ کار دی. دا مصیبت د کوم ځای نه راغلی ویې پېژندو که نه ماړه ما ورته څوک څه پېژني بلې علاقې ای لکه دا شیخ خو ته ډېر په غور ګوري. ولې ملګري مالګار ډوله جوړې خوښ شو. او که نه دا سنډه باندې مې لږ شک دی یار. نه دا پنجابی سانډا دی دا دې ځینې دی ملګري هسې پې شکونه مه کوه. او دا کاله سیاه سانډا دی. لکه دا خو زما سنډا دی. څنګه ستا سانډا دی ولې په خوش کې خو یې که نه وروره تا 3 روجې نیولي که څنګه ته راکوشه راکه دا بیلچه دله زه دا مازدیګر وم دی به سیټ شي پوه شوې دا بیلچه به د دې نرۍ ملا ته ونیسم چې ډډې په ډډې دوړم منیر ګله راودانګه نه تی په کوم بنیاد وې چې دا ستا سانډا دی. بنیاد سره به یې ګورو. بنیاد خو یې تاسو کچه پرېښود نور سنډا را مو پالش ورکړی لاندې خپې د نه هېرې شوي دي. هلکه ته ګاډې وړې وې مسلمانه ګوره دا نن سبا دا اے آی دی که آی دی دغه سیسټم راغلی خو ګوره موږ نه شو دوکه کولی الحمدلله موږ تعلیم کړی اتلسمه ته په کوم حساب باندې چې دا ستا سانډا لکه دا مرې راشه دې خوا راشه دا وګوره دا زما سنډا ته ما اچولې دې ته وګوره او دې امیل نه یم زه پېژنم دې امیل ته وګوره دا وګوره دې مرې ته دا ګینګړې دا دی دا زما سنډا ګینګړې دی ښه. ولې نه ته ما په دې پوهې که نه ډېر ضرورت و دې مرو ته چې تا ورته دې خپې ته پرېښودې دا یې ته ولې نه لړکوو. ته خوشې شوې نو تا خو مو ته غټ پټ ګونګړی پرېښې دا دې ولې نه لړکوو. ما خو ته ګونګرې ځکه نه لړکوو ما د غلو دور دی څه غل غدو شي چې سانډا پته موږ ته لګې شو که نه بونیځي نو ما مو ته ځکه پرېښه ما چې د نظره نه شي. ای حاجي صاحب خپلو کې وو که نه ملګريه زه خو وایم که نه موږ پیرې لم رواني دا سانډا زموږ دی خو چې تا پې دا وکړې چې ته به سور سانډا دی تور پالش یې موله ورکړې ای سانډا ستا شو ځه خو ملګري ګورې دا لوبه ټوله چې کوم دی دا چا وکړه په موږ خبرې شیطان خدای دې تباه برباد کړي خدای دې غر کړو الله دې تباه برباد کړي ټول لاس پکې د شیطان دی. دا تاسو چې کم چلو کو که نه دا سور سنډال هم تور پالش ورکو دا غورې مال هم نه راځي ښه. एक सेकंड. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ته ورګه ښه تګیونه کې عامر صاحب یو جوس راکا یو چاکلیټ راکا او یو د اوبو بوتل راکا. یو جوس او یو چاکلیټ. عامر صاحب اوبه نشته دی. هیڅ خبره نه ده 2 جوس راواله. 2 جوس پر راواله دا والا امیر صاحب ډیره مهرباني. سلام علیکم. عمره دې خراشه ملګریا د امریکا چې په دې مسلمانانو مسلط شوې ده که نه دا هسې بې سنده دا د داسې امیرانو د وجې ده دا اوس ګوره هغه کنده کې بډاق ورکوي. ته درې سلیقې ته وګوره راځه ورسو ورپسې نه دی که داسې ما نه وخوړله که نه زه خو باډو څه سړی نه یم دا دوکان هم چې خالي پرېږدم خو راځه. سلام علیکم.
باچا ښه د توت یخ سوري ته ولې کینی ښه دا کلاړې مې کم ځای ګیر کو لکه دا دکان ته راغلی وي جوس راکړه پوه شو دی که ده زما نه وخوړه زه به د سیوانه کوي پکې غوښتو سیونب نو ما ته ویلي کور کې حلوا پخه که ګلپامیه ختم بای بای ټاټا السلام علیکم ګډ بای گیا داسې کار دی قسم په خدای چې دې د داسې خلکو د لاسه په موږ عمل کرا ورانېږي ملګری ما خو په نه روزه نیولې پوه شې ټول غوسه یم غوسه په دې وباسه او زه یم چې خپل یو چې ګاڼې ته مړه زه یم چې ده په دې زلفو پسې وتړم ویې وم دې دیوالونو ته پرېږده مړه تا خو ولا کابل تاو شو هله که پاس هلته تاو شو راتېر شي ولا جاره ډوبه لوړې کو ته خو لوډ کو خو که ده ډز وکړو ما د املا سودا چوکه سمه نه کړه زما نوم به جاله ډوب نه ابوي ابوي یا ابوي پاسه نو د خدای مسلمانې نو ښځه ته پته ده چې دواړه ګردې مې خرابې دي د بلډ پرېشر مریضه مې شوګر هم دی او کمزورې مې او بیا هم روجې نیسي خو مې نیسه ځان سره ولې زیاتی کې نعره تکبیر بچیا دا څوک دي هله دا خو دکاندار دی ابوي هله دا خو کړنګ ابۍ ده کړنګ ابۍ دلته وی دا امیر صاحب دا دا ابوي د بلډ پرېشر یې کم شوی او راپرېوتې وه او ګردې هم کار نه کوي نو دا جوس مې ولا ځکه راوړ نو کړنګ ابۍ ته دغه کور کې ولې نه کښېنې مولانا خشاک بچیا خشاک له راغلی وم خشاک له راغلی وم کور کې څوک نه وم ما یې زه لغونې خشاک به وکړم مجبوري د غریبي ده که نه یاره ابۍ په موږ به دې اوس امیر صاحب شنه خېټه اړولې وې خدای راستی دا وګوره خلکه تاسو په ما پسې راپسې وایي یاره امیر صاحب موږ وې که دا لکه مطلب د اور رفت راښکته شوی نو ما یې که ته روجه خورې که نه نو ما یې که تا روجه وخوړله مسلمانه ما چې تا به زه کم دې ځمکې ته وام خو تا ډېر د نیکۍ کار وکړو 100 روپۍ به انعام کې درکړم څه دې خیال دی ارې د سر صدقه ورکړه چې د ایمان دې سلامت شي بې ایمان ما درته هم وي چې په دې خلکو باندې شک مه کوه خو ته بې ایمانه انسان یې خدای دې تباه برباد نه کړه ما درته ښه ویلې چې مه کوه د امیر صاحب ښه د سیقې سلیقې خاوند دی او چېرته ماشومان یې به وړي تا ما ته ویلی دی په کانده کې روجه خوري هلکه ګلو ته تا ته نه وي چې کومه ته هلکه ګلو ما کړی ویلي دی اوس ځان نه دی لګیا تاسو دواړو بې ایمانه وویل په چا باندې شکونه مه کوئ صحیح ده هر سړی داسې کار نه کوي چې څوک دا روجي خوري حق یې حلال او ټیک ټاکي هغه ډېر مسلمان نه دی صحیح ده تاسو دا حرکت مه کوئ په دې باندې تاسو ګناهګارېږئ ابۍ راپاسه چې تا کور ته بوځه ابۍ زه ته ورشه کړنګ ابۍ نو ته مرځه کې چې کوم دی نو ته برګې دی نو زامن به دې رالېږلي وو که نه زامن یې ستا غونده کې بې غیرته وو شیخه خیال کوه ها امیر صاحب جوسو ته خوله نه کېږورئ ښه